افراسیاب خټک د افغانانو په ملاتړ او د پاکستان پر ضد بیا څه څرګندونې کړې دي. سلامونه درنو لیدونکو، دا ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. افراسیاب خټک وایي قسم خوړلی دښمن د سولې نه افغان نظام د پرځولو په لټه کې دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان دښمنان دغه هیواد کې د نظام د چپه کولو په لټه کې دی. نوموړي دا خبرې وړمه ورځ په تازه ټویټ کې کړې دي. د لیکلي بهرني قواوې وځي، زرګونه بندیان خلاص شوي، نو د جنګ ادامه ولې اوربند ولې نه کیږي؟ د افغانانو خپل منځي خبرې ولې نه پیلېږي؟ ښاغلي خټک ویلي چې په اصل کې دښمنان غواړي چې د افغانستان بهرنی او کورنی سیاست اشغال کړي او د نورو په ولکه کې واوسي. نوموړي وړاندې لیکلي د افغانستان قسم خوړلي دښمنان د هیواد دولتي نظام د راغورځولو په لټه کې دي، ترڅو چې د امارت په نامه د افغانانو بهرني او دفاعي سیاست لکه د انګلیسانو اشغال کړي. افراسیاب خټک چې د افغانستان د جګړې مخالف دی او دا د پاکستان او سیمې او نړۍ د استخباراتو لوبه بولي، ډیر کله د تورته سپینې او توندې نیوکې کوي. نوموړي له دې وړاندې هم افغان جګړه پردی ناروا او افغان وژنه بللې ده. هغه څه وخت وړاندې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې وه چې له افغانستان سره دوه مخیتوب کوي او که همداسې روان وي پاکستان ته د لوی زیان او تباهۍ سبب کیدای شي. دی وایي پاکستان تروریستانو ته خوندي مرکز ګرځېدلی، طالبانو او نورو تروریستي ډلو ته خوندي ځایونه لري او تروریزم پر مخ وړي. افراسیاب خټک دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو اوازې بیا سړې شوي دي او ورسره جګړه توده شوې ده. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که د افراسیاب خټک د دې خبرو په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل ښه وخت ولرئ.